کول دا زمونږ دې طرفونو ته په ډېرو علاقو کې دا چل کوي ډېر لږې علاقې دي چې هغو کې دا بیماري نشته او دې نه الله ساتلي او خبرې ته ګوره حکومت زمونږ حق اسیب نه ادا کوي حکومت باندې زمونږ حقونه دي حکومت زمونږ حقونه نه راکوي موږ به ترې غلا کوو ته ته چا ویلي چا ویلي چې داسې کوه دا بجلي نه ده دا هم د ټولو حق دی ګورې دی وایي ستا حق نه دی ته دې غلا کوې دا د ټولو حق دی نو چې د ټولو حق دی او ته دې ته نقصان رسې یا ستا د دې کار د لاسه نورو مسلمانانو ته نقصان رسي ته مجرم یې ځکه داسې علاقو کې که خیال هم کړی هلته حکومت بجلي هم نه ورکوي دوی له ولې ځکه چې غله دي د بجلۍ نو څه چې کري هغه به ریبې څه چې کري هغه به ته ریبې بیا دا ګیلې مه کوه چې دلته بجلي نشته دلته دا نشته مخکې ورځ کې یو کس لګیا و یو علاقه کې بجلي په ځمکه کې تلې ده په ځمکه کې دا هم نه چې ښکاره ده هغې نه هم څه سیسټم جوړ کړی غلا یې ته کړی او یو کس راته لګیا ووایي دلته یې څه کسان نیولي دي دکه زموږ د دې طرفونو دغه د ایشیا د ملکونو ده بر صغیر د ملکونو څه کسان یې نیولي د جومات د بجلۍ نه د اوسېدو ځای ته لېڼ بولی هدیم خوشحاله دی چې لکه ژوند تېروي غلا یې کړې د ژوند تېروي جومات د دلته خو جومات بجلي حکومت بیل ورکوي معاف ورته نه بلې حکومت ورکوي د دا بجلي ځان ته هم بولې د استعمالوي خوشحاله دي یاره د بیل نه خو ځان معاف کړی دی ګورې ورته نه هغه ذلت د دنیا خو پرېږده چې دلته راونیوی شو تصویران یې په میډیا خواره شو چې دا غله دي خو آخرت هغه ذلت ته وګوره نو په دې باندې که یو حکومت حق نه ورکوي د یو فرد الله به د قیامت پر ورځ د دې مشرانو نه تپوس کوي د هغوی هم ځای را روان دی او الله به ترې تپوس کوي خو دا خو مطلب نه شوي چې موت هم شروع وکړو موت هغه ایره بجلي ډېره ګرانه ده که ظلم کړی حکومت الله به دې تپوس کوي خو زما او ستا دپاره د بجلۍ د ګرانېده دا جواز د غلا نه جوړوي چې ته غلا کوه اوبو بل ډېر راځي نو څه کې غلا شروع کړې سبا له به ته وایي چې یاره په حلاله پیسې ګټل ګران شوي دي شروع په څه باندې وکړه په حرام واده کول ګران شوي دي څه وکړو زنا شروع کړه داسې به کوې بیا نو که څوک زموږ حق نه راکوي د هغه نه به تپوس څوک کوي الله به ترې کوي د حکومت سره خو افراد ډګر نشي وهلی ځکه خو شریعت دا ویلي دي ځای په ځای چې د مسلمان حاکم اطاعت پتا دی سوای په ګناه کې بوله خبره نه مني اگر که وایي ستا مال والي ستا ملا ووایي او تا جیل ته واچوي او ذلیله دي کې بیا به هم ته بغاوت نه کوې ځکه چې بغاوت کې نقصان دی نو ستاسو څه مطلب دی چې دا خبره په دې ځای پاتې شوه داسې تا چې صبر وکړو الله تعالی اجر درکوي او چا چې تا سره زیاتی کړی د هغه نه به تپوس الله به دې تپوس کوي نو د بجلۍ دا غلاګانې ما ته یو ورځ یو کس وی بعضو مولیانو دا فتوا ورکړې ده چې د بجلۍ دا غلا جایز ده ولې لکه دا زموږ حق دی دا زموږ حق دی دا یوازې ستا حق دی دا خو دلته چې څومره خلک اوسېږي دا ټولو حق دی تا څنګه ډاکه په دې باندې اچولې ده دغه شان د ده د لاسه ما تاسو ته ووایي که نه چې د داسې قسمه خلکو د لاسه ټولو نه بجلي کټ شي که یو کس بیل هم ورکوي یو کس رښتینی دی یو کس غلا نه کوي هغه هم د دوی د لاسه په عذاب شي بیا د دې قسمه خلکو د لاسه بیل په دې نورو پسې زیات راځي ولې ځکه چې د بجلي استعمال خو کېږي او میټرې یو څو لګېدلي دي نور خو میټرې نشته دا ټول زور د دغه یو څو کسانو نه وځي چا چې میټر لګولی دی تا څومره ظلمونه وکړو غلا دې وکړه د بل مسلمان سره دې زیاتی وکړو په هغه دې بوج راوستو نو د دواړه کارونه چې دې رورې تپوس کړی دی د دواړه څه دي جایز دي ناروا دي
نه ته عام ځمکه نیوی شي او بیا دا وی چې نه لاره خو ډېره پراخه ده ګاډي پکې هم تللی شي او خلک پکې هم تللی شي او نه ته د حکومت نه بجلی پټولی شي نه د حکومت نه اوبه پټولی شي نه د حکومت چې نور کم املاک دي حکومتي املاک چې څومره دي دا حق د ټولو دی دا یو فرد وو حق نه دی نو په دې ته اعتداء هغه نشي کولی والله اعلم دا ورور سوال کړی دی و یو چا دا خبره کوله چې حدیث کې راغلی دی چې د چا نه یو نوڼۍ کته ولیږي او ډوډۍ یو ټوکړه ولیږي او دی راوچته کي نو الله رب العزت به دله نیکمله بچي ورکوي نو دا خبره صحیح ده که نه الجواب اول دا خبره یاده کوي چې شریعت موږ ته دا ادب ښوولی دی چې د نعمتونو به قدر کوئ د شریعت موږ ته دا ادب ښوولی دی چې د نعمتونو به قدر کې او د نعمت قدر دا دی چې شکر یې ادا کې او بېعزتي ونه کړي ځای په ځای قرآن کې الله دا خبره کړې ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله الله وایي څه چې دله ما درکړي دا وخورئ خو شکر ورسره ادا کړئ فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله الله چې دله کوم حلال څه درکړي دي پاک خورئ یې خو د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ او شکر د نعمت صرف دغه نه دی چې ته په خوله باندې ووایې الحمدلله شکر د نعمت ته په خوله به الحمدلله وې په زړه کې به دا خبره مني چې دا الله را کړه او دا نعمت به د الله په نافرمانی کې نه استعمالې دغه شان دا ډوډۍ به داسې ځي ته نه غورځوې چې هلته بېعزتي کېږي رزق اسې به یې نه ولي اسراف به پکې نه کوي دا ټول د نعمتونو په شکر کې دننه راځي اول خو دا خبره یاده کړي دویمه دا خبره یاده کوي چې په ځمکه باندې خوراک ولیږي د دې راوچتول دا ادب دی چې موږ ته شریعت ښوولی دی او حدیث کې دا راځي جابر رضی الله عنه روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم راوړی دی ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنه تاسو چې څه کارون کوئ شیطان ورته حاضریږي تر دې چې کله تاسو خوراک کوئ نو هم شیطان حاضریږي فاذا سقطت من احدکم اللقمه که تاسو کې د چا نه یو نوڼۍ کته ولیږي یو پوټۍ دې کته ولیږي څه شی کته ولیدو د رزق فلیومط ما کان بها من اذن نو په هغې له پاسه که څه خزله ګندګي څه لګېدلي هغه ترې صفا کړي ثم لیأکلها بیا دې وخوري او شیطان ته یې نه پرېږدي بل حدیث کې هم داسې راځي امام مسلم راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله خوراک وکړو نو دا ګوتې به یې وڅټلې دم ادب دی دم ادب دی او یو حدیث کې داسې هم راځي او په دې حدیث کې هم شته فانکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه په تاسو ته دا پته نه چې کوم خوراک کې برکت کېدای شي دغه کې برکت یې کوم چې ګوتو پورې نښتی وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار وکړو او وی دی یو ورځ وي چې تاسو کې د چا نه د خوراک په دوران کې څه ولیږي که ته نو روایلی صفای کې ولیأکلها ودې خوري او شیطان ترې نه پرېږدي دا ادب دی چې رزق که ته ولیدو څه چل وکړه راوچتې که دې کې ډېر حکمتونه او فایدې دي د ټوله لویه فایده او حکمت پکې دا دی چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم تابعداري کول دي یوازې دا پوره د مسلمان دپاره دویم دی کې عجزي ده تکبر ختمېدل دي که ته تکبر کې چې لرې کړه یو نیم سړی خو بلکل ځان یې داسې کړی چې ته به حیران شې د تکبر ته او خندا به هم درې شي او تعجب به هم وکړي او په زړه کې به سوال وکړي که الله په ده باندې دا رزق بند کړي نو دی به د کوم ځای نه را پیدا کړي تکبر په دې چې الله وله نعمتونه ډېر ورکړي دي نو که رب دنه دا نعمتونه والي بیا به څه کوې که دا نعمتونه د الله واغستو ستا درې تکبر د لاسه او د ډېرو نه یې اخیستي دي بیا به په دې
د وریجو په یو پوټي پسې بړون شي او میلاو به نه شي درته نو دې کې عجزي ده دا شان په دې کې بله فایده دا ده چې دا د نعمت احترام کول دي بل حکمت پکې دا دی شیطان محرومه کول دي د دغه خوراک نه دا شان دې کې حکمت دام دی چې د اسراف نه ځان بچ کول دي الله اکبر نن سبا مقابلې روانې دي مقابلې باقاعده د دسترخوانونو نه ویډیوګانې کېږي تصویران ویستې کېږي په دې کې څومره نقصانات دي دا په خبره کې خبره راله او خبرې نه خبره جوړه شو د فایدې دپاره ته ذکر کم څومره چې زما ذهن کې دي ما چې ته یو پیر دا خبره کړې وه د ډوډۍ نه ویډیوګانې نشر کول او تصویران ویسته دا د دیندار مسلمان شان نه دی ولی یو سړی به ما ته وایي چې ولې ته موږ د دې نه منع کړې دې کې څه نقصان دي نقصانات واوره اول خو دا یو قسم تکبر دی خلکو ته خو وګوره زموږ دسترخوانونه وګوره زموږ ټیبل وګوره زموږ ډوډۍ دویم د غریبانانو زړه ماتول دي ته خو داسې ویډیو کې بیا ورته پروت دی چې څو کسان وکتل او څوک کمنټ نن سبا جنګ ټول د کمنټ او د لایک روان دی ته خو دې ته بیا خوشحاله چې څوک کمنټ یې څو لایک دی خو ته دې ته سوچ وکړه چې دا به غریبانان لیدلي چې د هغوی سره د څکو دپاره سپه اوبه ورته نه میلاویږي د غریبانانو بچو به لیدلي د هغوی به ورته زړه شوی ته د غریب زړه په دې خفه کې بلکې کوشش دا وکړه چې ته دغه غریبانان را پیدا کړي چې ته مرسته ورسره وکړي الټه ته هغوی خفه کې ګوره دا عجزه سړی چې د الله په مخ کې چې عجزه یې که نه دې مخلوق ته چېرته دا نه راښکاره کوي چې زه غټ سړی یم قسم مالداره به وي سم غټ شخصیت به وي غټ عالم به وي په امت کې به غټ قدر وي بل څه مقام ول الله ورکړي که هغه هر قسم مقام دی به د غریب سره کینی پاسي د هغه سره په ځمکه ډوډۍ خوري د هغه سره ګپ شپ د هغه سره ګرځېده د سره دته دا محسوسوي نه چې زه څوک یم او دا یو سړیتوب دی دا سړیتوب موږ ته شریعت هم ښوولی دی او دا د حق هر د عقل خاوند دپاره دا سړیتوب دی دا غټې غټې وي دا د کم عقل سړي کار دی ښه دا د کم سړي کم عقل یو نیم سړي سره چې مجلس کې کښېني شروع کو زمونږ کاروبار او سامان موږ راوړو د هغه ملک نه او بیا دې خوا راواړو بیا په دې خوا ستا لکه ستا په تجارت باندې موږ زمونږ سره سوی منه زه راغې خبره وکړه که بحث جوړ شو فایده منه خبره ده چاله سن مشوره ورکړې صحیح ده وکړه زموږ پکې تجربه ده ځکه چې موږ هم داسې دا کار کوو خو د ځان نه خبره ټوله دې ته برابرول لکه زه د یو کس سره ناست وم یو پیر نو هغه سره ډېر مجلس کې ډېر خلک وو دا یو پکې ده سره و چې ته لینډ کروزر جیپ په و نو په دغه مجلس کې که نه یې د یو 8-9 پیرې د دې جیپ ذکر کړی چا به هم څه خبر که تا به هر قسمه خبره وکړه خو ده به د لینډ کروزر ته راته واله نو ما چې ځان سره وویل دا نادیده دی که څه غریب دی چې ته دا ګاډی نه دی لیدلی او پښتانه وایي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پرې توره شپه شي دا چې موړ سړی وی که نه د سړیتوب خاوند نو څه ضرورت دی تا نه چا په دې بیټک کې تپوس کړی دی چې تا سره لینډ کروزر دی او که تا سره سوزکې دی او که تا سره دی نو دې مجلس والا د دې څه فایده ده چاله ورکې که نه په اخره کې قراندازي ورچوي چې چا نومره ووتو دا لینډ کروزر به هغه ته پاتې کېږي دا د آدابو خلاف خبرې دي شریعت د سړیتوب د آدابو خلاف دي هر څه خلاف دي نو په دې انټرنیټ باندې دا د خوراک دا ویډیوګانې او دا تصویران او موږ دا وکړو موږ دغه وکړو موږ داسې وکړو اوس یو سړي تجارت دی هغه جدا خبره ده یو سړی اعلانات نشر کوي د خپل تجارت لکه د هغه هوټل موږ سره په خوراک کې دا میلاویږي موږ سره دا صحیح
او چې دسترخوانونو ویډیوګانې ورکوي نن سبا د کمرو ویډیوګانې ورکوي دا زما کمره ده دا زمونږ کور دی او دا پلانې ده او دا علانې مزه نه کوي دا شي د دې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتي وختي ماسپښین مو یو ویډیو ولید یو ورور د رور نه خفه و دا ویډیو څومره عجیبه ده رور د رور نه خفه دی نو ده پسې ویډیو کړې ده خپل رور نه وایي ته چې نن ما ته دا وې چې ستا ما سره برخه په دې تجارت کې نشته نو دا ما چې دا کړي ده او دا کړي دي د تعجب خبره ده د دې په ځای د درس له توجه ورکړې فایده به ورته وکړي یو څو خبرې به ځان سره ویسي او دا ویډیو اسم عام چلیږي درس ته بې دینه واله وایي ته چې دا خبره کوې چې دا داسې او دا داسې او ما چې داسې کړي دا دې به کوم ذکر ورته وایي فیسبوک بیا ما خو پېژندونه چې څوک دی څوک نه دی خو هسې ویډیو مې ولید هغه به هم بیا جواب ورکړی یعنې موږ دې مرتبې ته راورسېدو دې ځي ته موږ راورسېدو نو د ډوډۍ او د رزق خبره موږ کوله چې کله دنه راولېږي نو راوچته یې کا د کې عجزیم ده ښه راځو د رور دې خبرې له چې دا حدیث دي چې د چا نه رزق ولیدو که ته خوراک سطې ولیدو ده راوچت کړو الله به له نیکمله بچي ورکوي امام سخاوي رحمه الله یو کتاب د المقاصد الحسنه هغه به کې یو څو روایتونه را جمع کړي دي چې هغه منګړت دي اکثر چې د دې په باره کې کوم روایت ذکر کېږي که نه ده چې ډوډۍ وګورځي او راوچته یې کړي هغه منګړت روایت دي دې باره کې صحیح حدیثونه دقه علما چې ته ذکر کړو چې رسول صلی وسلم وایي داسې کوئ چا دا څوک دا حدیث بیانوي ګوره وایي د چا نه چې خوراک ولیږي او ده راوچت کړو الله به د غریبۍ نه بچ کړي الله به د برګي بیمارۍ نه بچ کړي او بچي به ورله الله هوښیاران ورکړي دا منګړت روایت دی بعض دا روایت داسې بیانوي وایي دله به الله پراخه رزق ورکړي او د ده بچي به هوښیاران او د ده د بچو بچي به هوښیاران د دې هم نه څه رشته نیغ پېښ دي چا دا ویلي دي وایي روایت کې داسې راځي چې اکرمو الخبز د خوراک عزت کوئ فإنه من برکات السماء والارض د ځمکې او د اسمان برکت دی او وی د چا نه چې څه شی ولیدو ده راواغستو او ویې خوړو غفر له الله به یې وبخي دا منګړت دی خلاصه دا یاده کړئ دې باره کې چې څه راځي هغه منګړت دي صرف دغه حدیثونه صحیح دي خو دې ځای کې ته یو فایده ذکر کړم ګوره دې ته ګورئ که ستاسو سوچ تلی او نن به ورته د ډېرو وروڼو خویندو سوچ لاړ شي زموږ دا مطلب دی چې ډوډۍ ولیږي راوچته یې که معنه دا ده چې ته په لاره روان یې څه خورې او دنه ولیدو یا داسې هسې ناست یې او څه خورې ولیدو په دسترخوان زموږ نه ډېر څه ولیږي هغه موږ نه راوچته اوس دا ما ته پته نه شي چې د دسترخوان باندې راولېده څه شی دا پکې مستثنا یو که څنګه لکه یو سړی دی څه شی خوري که هغه هر شی دی په دسترخوان ته ولېده دا په دغه دسترخوان پاتې شي که نه او که د ده نه دا په ځمکه ولیږي پرې رالي دې ته چې تاسو سوچ کړی نه څنګه چې ته د ځمکې نه رالې دغه شان به دسترخوان نه هم رالې ولې دسترخوان باندې ولې د داسې پرېږدي ولې دا رزق نه دی څنګه چې ته بهر په دې ادب باندې عمل کوې چې څه دنه ولیږي رزق ته یې راوالي پوکې وله ورکړې ویې خورې لکه یو سړی بسکټ خوري نیم تې ولیدو که ته دې زر راوالي یا نوڼۍ د ډوډۍ زر یې راوالي او دا چې په دسترخوان ولیږي بیا ولې نه رالي زما ته پته نشته که دسترخوان دپاره څه خاص اگر راغلي استثنایي حالات نو موږ دې بیا څوک پوه وکړي دې سره به راته یو بله مسله هم ذکر کړه پرې چې دا خبره ټوله فایده منې شي هغه دا
که تاسو خیال کړئ بعض خلک چې دا څه تکه ته ولیږي ډوډۍ یا څه شی د خوراک نو دی روالي ښکلي کړي او په دې تندي ولګي بیا یې وخوري لیدلی مو دېسې که نه بعض خلک یې ښکلی دې باره کې بعضو علما ویلي دي وي دا روا کار دی خو صحیح خبره دا ده چې دا غیر مشروع کار دی غیر مشروع دی لکه ګوره زه به ته یو خبره وکړم یو دلیل دې ذکر کوم سوچ وي وکړه عمر رضی الله عنه چې کله طواف کو صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عمر رضی الله عنه طواف کو او د حجر اسود له چې کله ورغی ښکلی وي نو د حجر اسود ته یې وی ما ته پته ده چې ته صرف یو کاڼی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان ورکولی شي نو بیا ښکلی ولي وی لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک ما قبلتک کما رسول الله وسلم نه وی لیدلی که نه ما ته نه ښکلی ولي معنی چې زموږ خبره ټوله پیغمبر سره تړلی شوې ده اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډوډۍ چې ته ښکلې کړې ده چې ته ولیدلې ده نه یعنې ګوره عمر بن خطاب وایي که پیغمبر دا کاڼې نه وی ښکل کړی حجر اسود موږ نه ښکلو خو چې هغه ښکل کو موږ یې ښکلو دغه شان د ډوډۍ مسله ده چې کله په شریعت کې دا نه دي ثابت قرآن او حدیث کې نه صحابه کرامو نه نقل دي چې ادب دا دی چې څه که ته ولیږي روا یې له ښکلي که تندي پورې ولګو بیا یې خوره نو موږ بیا دا طریقه د ځان نه پکې څنګه راوباسو پوه شوئ که نه